زمارونو دق لونه دي د په پلار او مور څومره خفه کیږي په نسبت د زامنو باندې په خپل اندازه تاسو ولګوئ لور په مور او پلار څومره خفه کیږي چېرته قتل شوی یا بل څه ظلم شوی جوړه پکې کیږي منځ کې نو منځ کې پکې سوره مقرر کی سوره پکې مقرر کی تو مال خپل لور راکې تنکۍ ماشومانې چې بلوغ ته رسېدلي نه دي هغې په پردو د رور په کیس کې هغه ورکړي د رور په کیس کې د پلار په کیس کې هغه تلي دي او همدغه شان ته ورکړي دا یو قسم له سین ته ګزارلی دي دا تا خرڅ کړه خپل کیس دپاره تا خپل لور خرڅ کړه د خپل کیس دپاره تا خپل لور داسې خلکو له ورکړه چې هلته به ژوند څنګه ژولي ته دومره ظالمې ستاسو دومره سخت دی تا پر خپل لور باندې رحم ونه کو پتا به الله سره رحم وکړي الله فیصله خدا را نبی فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تاسو په دې ځمکو والو باندې رحم کوئ اسمان والو په تاسو رحم وکړي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله چا چې په خلکو رحم نه کاو د باندې الله رحم نه کوي بیا نو پیسې به والي جب بډک کی لور به خرڅ کړي هلته بے بیرته تپوس په پوس تشته دی په میراث کې حق بله نه ورکوي نور څه تپوس یې نه کوي هلته بیا غریبانې به څه تېرېږي پردي غوجلې به صفا کوي پردي مزدورانې به کوي بر مې بیز به به د خلکو اوري او دا ظالم راوله کې د خپلو لورې په نغدو پیسو باندې خرڅ کړه